د ننګرهار ولایت والي د ناکامورا د قاتلینو د نیولو پر سر 100 میلیونه افغانۍ جایزه کېښوده. دا چې څومره جایزه یې په دې ناکامورا په وژنو په قاتلینو ایښې ده، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل اعلان کړی چې هر چا د ډاکټر ناکامورا د قاتلینو په نیولو کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړه، له خپله جیبه به 1 میلیون افغانۍ انعام او جایزه ورکړي. د ننګرهار والي دا څرګندونې له تښتونکو څخه د یو سوداګر او د یو هوټل د مالک د راخوشي کولو له عملیاته وروسته کړي دي او زیاته یې کړې ده. امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه هم کړې ده چې د ناکامورا د وژنې عاملین دې ونیسي. هر امنیتي ارګان چې د ناکامورا عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري، له شخصي امکاناتو څخه به ورته 1 میلیون افغانۍ جایزه ورکړم. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی میاخیل تېره ورځ د یو خبري کنفرانس په څنډه کې خبریالانو ته ویلي وو چې د ناکامورا د وژنې پلان له افغانستان څخه بهر جوړ شوی و. ښاغلي میاخیل زیاته کړې وه د کونړ د اوبو مدیریت ښاغلی ناکامورا وژلی دی او د دغې سیاسي وژنې استخباراتي معلومات به ډیر ژر له خلکو سره شریک کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د ډاکټر تیستو ناکامورا وژنه په ټول هیواد کې د مظلومانه بلل شوې ده او د هغه د قاتلینو د تښتېدلو له کبله پر ولایتي اداره او امنیتي بنسټونو سختې نیوکې رامنځته شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره چهارشنبه ناکامورا په ننګرهار ولایت په مرکز کې ووژل شو. ناکامورا سره یې 15 ساتونکي او یو ډریور هم ووژل شو. د ناکامورا جسد له ننګرهار څخه کابل ته او له کابل څخه بیا جاپان هیواد ته انتقال شوی دی. ګرانو کتونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.